هو دا خبر رښتیا دی. د فرانسې په ایکس آن پروانس محکمې کې د مارسی ته نږدې یو ایرا و 19 کلن افغان نوم یې مسعود اس ذکر شوی په سیلاګیس میاشتو 2 کالو قید محکوم شو. جرمونه یې په لستر لزه 5 عضو او 100 میاشتنی ګوساله لامب باندې جنسي تیری زوفیلی بستیالیته د څارویو سره سخت تاوتریخوالي چې یو اوزه یې له امله مړی شوه. د څارویو پښې یې په رسۍ تړلې، د وینې نشې او زخمونه پکې موندل شوي وو. اصلي حقایق: پیښې په لروفیوج دا مومن نومي څارویو پناهجای تعلیمي فارم کې شوی چې د لیپن میرابو په سیمه کې دی، مارسی ته نږدې. شکونه له فبروري 2034 کې پیل شوی وو. سی سی ټي وي نصب شو او بالاخره هغه په اپریل 2034 کې په عمل کې ونیول شو. په وزه شاته ولاړ پتلون شکته لاتکس گلوبز اغوستی. دی ان ای یې په څارویو باندې موندل شوی. د ټلیفون موقعیت هم په جای وو. هغه تورونه رد کړل او جان یې نارمل سړی وباله، خو محکمې په 1 ساعت کې فیصله وکړه. اضافي سزا: د فرانسې له خاورې تلپاتې اخراج، د څارویو ساتلو یا کار کولو بندیز او د جنسي تشددي جنایتکارانو په راجستر کې شامل شو. دا خبر په فرانسوي رسنیو لکه ویسټ منټس، لا پروانس، actu.fr او نورو کې خپور شوی او وروسته انګلیسي رسنیو د سن، ډیلی ایکسپریس او نور هم اخیستی. مهمه ټکی: د ډول جرمونه زوفیلیا پلس انیمل کروالټي په اروپا کې جدي جرم ګڼل کیږي. دا قضیه د افغان کډوالو په اړه موجوده بحثونه لا زیات کړي، خو دا د یو شخص جرم دی او نه د ټول قوم یا کډوالو استازیتوب کوي. ډیر افغانان هم دا ډول اعمال غوندي. دا محاکمه بشپړ راپورټ ایکس آن پروانس تریبیونال کورکشنل 2087 اصلی معلومات: تورنا وانیس کولانیلن افغان تبعه په 2087 کال کې فرانسې ته رسیدلی. محاکمه د ای ان آن پروانس اصلاحی محاکمه دو مارسی ته نزده ورج دوسپی بوترتوب بی 300 کال اختیف. قید بشپړ لفورینز میسات شد رسید. نور سزاګانې د فرانسې له خاوري تلپاتې اخراج، د جنسي او تاوتریخوالي جنایتکارانو پر راجستر کوم پرهیشي زویکه. ثبت: د څارویو ساتلو یا له څارویو سره تړلې کومې دندې ترسره کولو تلپاتې بندیز. د جرمونو تفصیل: د اتریس بوترتوب رسیدلې له ایکن آن پروانس محاکمه تطوریت اصلاحی محاکمه دو مارسی ته نزده ورج دومی پروچتوی دومی ملحسمه لخلتلا تفتکریس اختم ردم پرودو. ثبت: ناهی نقطبنج ترکمه د محاکمه جریان تورناو ټول تورونه رد کړل. هغه وویل ژسوی کلکن د نورمال، زه یو نارمل سړی یم. هغه په انګلیسي جوابونه ورکول او د محاکمه مشرۍ ته مستقیم نه ګورل. محاکمه یوازې په 1 ساعت کې فیصله وکړه. فارم مالکی او څارویو ساتونکي په محاکمه کې حاضر وو او د هغې غصه او خفګان یې څرګند کړ. سرچینې: دا معلومات په عمده ډول له فرانسوي معتبرو رسنیو لکه بیوز مینیټس، لا پروانس، فرانس 3، actu.fr او نورو څخه اخیستل شوي دي. دا قضیه د څارویو حقونو په اړه بحثونه راپورته کړی او د کډوالو په اړه موجوده اندېښنې یې لا زیاتې کړی. خو دا د یو شخص جرم دی او نه د ټول قوم یا کډوالو استازیتوب کوي. ډیر افغانان هم دا ډول اعمال په کلکه غوندي. د فارم مالکه کساندرا سورټینو وینا څرګندونه: کساندرا سورټینو د لریفیوج د مومنت فارم پناهجای مالکه دی. هغه په محکمه او رسنیو کې څو ځلې خپل درد او غصه څرګنده کړې. دلته یې مهمه او مستقیمه ویناوې دي. په محکمه کې عمده څرګندونه 22 جون 2027 مونږ دا انجمن فارم جوړ کړی وو چې خیر وکړو، خو زمونږ خپل څاروي زمونږ په خپل جای کې په خطر کې ول. دا اخلاقی توګه نه شي تشریح کېدلای. مونږ احساس کوو چې مونږ ناکام شوی یو. On est monté cette association pour faire le bien et les animaux ont été en danger dans notre propre structure. On ne peut pas l'expliquer moralement. On a l'impression d'avoir failli. هغه وویل چې دا پیښې د هغې لپاره ډیر رواني سخت وو او هغه او د هغې ټیم د ولی پوښتنې جواب نه موندلی. نورې مهمې ویناوې له رسنیو څخه: د پیښې په اړه مونږ خپل ماشومان او رضاکاران لرو. دا زمونږ لپاره رواني مرګ وو. زما 12 کلنه لور ډیره صدمه شوه. هغه خپل کوچنی ګوساله په وینا او زخمونو موندلې و. د سی سی ټي وي نسبولو په اړه مونږ کامرې نسبې کړې چې وګورو څوک دی.
هغه هر ځل خپل طریقه بدله کولې، ماسک او دستکشې یې اغوستلې او له کامرې څخه پټېدل. د یوې ګوسالې په اړه مونږ نږدې هغې ته مړې شوې وه. زخمونه یې دومره جدي وو چې ژوند یې په خطر کې و. هغې دا پیښې وحشت او ناقابل تشریح بللې او ویلي یې دي چې د فارم ټوله جوړونه، تعلیمي او د څارویو ساتنه په خطر کې لوېدلې وه. دا څرګندونې په فرانسوي رسنیو لکه لا پروانس، 20 منټس، فرانس 3 او نورو کې خبرې شوې دي. کساندرا سورټینو پرته له وکیل څخه محکمه کې حاضر شوه او د څارویو د حقونو لپاره یې قوي غږ پورته. د فارم مالکه کساندرا سورټینو بشپړه وینا، عمده څرګندونې د محاکمې په محال او رسنیو کې هغې د اصلي او تر ټولو مهم څرګندونې کړې. مونږ ته انجمن فارم پناه ځای جوړ کړی وو چې خیر وکړو او شاهکار وکړو، خو زمونږ خپل څاروي زمونږ په خپل ځای کې په خطر کې ول. دا اخلاقی توګه نشي تشریح کېدلای. مونږ احساس کوو چې مونږ ناکام شوی یو. On a monté cette association pour faire le bien et les animaux ont été en danger dans notre propre structure.